راځه حضرت بابا ته ځه. دروخه و پیغام راځه ورور راځه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شایست جوړ است بخیر. د شهیدانو چوک پرې تلم. مهرباني راځه وسته ځایسته. ګل احمد ځوانه شه. او دا ته خدای دې راوړه. دې په شهر باندې جوړه په خیر خیر په خیر خو په خیر او خیرات یې. لکه سره و پیژندنه. وا دا زما خورا د شنوالي انوال دی. یو ورم په کال نه سره لیدل. هغه چې مو ولید هغه په ټکسي کې. د کرایه خو زه چم پر ماته اوانس و. شل د سلويشت. بازار خواته ځه. و راځه بخیر. زه به دا ټایرونه پلا وګورم. دا شپته. او نو. ته څه؟ زه خو بازار ته څه مخته راولم څنګه شه؟ عبدالرحمن هم مخته ناست دی. ولل محمد الله خو دې راوړه جوړې په خیر جوړه. تاسو دا ځای کړدش تخته سره ځای. بس نصیب مو سره سوي و د درو سره. شکریه. والله شکر لازم شه. الله دې کامیاب دې ژوندۍ وسه. ما صداقت سره پیدا مکړه. بشچام وای دا کندهار چې دی پلټنه په وکه ټول سره دوستان دي ټول سره اخښلي او بخښلي دي. نو دلته دوه نفره ناست په بانډار کې اخر د اکا زامن سره وختله. اشه دوی خود واده کړی دي. تاسو لږ کرایه پر ماته وانس. اشه د دوی دواړو کرایه پر ماته وانس. راول یو اوس بس په د 2000 باندې وانس. یاره دا ځوانان به مې زه چوم یو شلی بالا بود و نازک. ارانو اخري اډه د بالا د موټر درو متا کېږي د خیر سره. ا کرایه راوړو. سټاپ دی. بله و سټاپ. شدا به خجر نه راورسېدی. و دا غس موټروان یم نو موټروان خو نن بیا څوک د سره ناسي. دا ته مې فکر دی کنه دی نو اوس بالا تاسي. نو کرایه به زه ورکم. یا کرایه زور کوم یا بنده زور کوم. یا لوک په جبو لاس موي زه ورکوم کرایه. یا غس نه کیږي. یا کرایه موږ کوو ته خلاص یې. هغه په جبو لاسونه مسره وي خو درته مې ویل چې زه کرایه ورکوم. نو لکه چې پر چوسانو واوښتلمه. زه ورکوم. یا زه ورکوم. وروره دا اسکار نه دی. زه ورکوم. زه ورکوم د دواړو پیسې زه ورکوم. چش کوي وروره په دونې وخت کې ما 15 پیرې نورې ویلی سوی. پالتو شیان راکاږي. د پلاستیکانو کښارې مو دی د پیسو کښارې مو نه معلومېږي. د لیره ته داسې ولس لکه د یخې کندې ناست وروره تاسې ما چل تاسو به شلی بالابود بالا راکړئ. بابا دوستانو یاران سره یو ځای سوي دي. یو چم به وکړي اوبه به نازي هغه مو زموږ د دې وخت راځه کړي. ته ودرېږه ته وایې دا پیسې کومه دي لرې څه که یا که ناکه زموږ د دې ورځ را برباد کړه. ای وروره لرې که یا هلته وایې ولاکه ورکړئ. ته درد مدر والا وستا خپل موټر پالتو خبرې کوه د تاوارو انسانان ته پېژنم. پیسې زه ورکوم خو یا استاد وسه پیسې هم اخلي زه در کوم. وسه منۍ پر خپل شلی راکړئ. دا دی زموږ مو وخت راځه. زه دې ورکړم. واخه څه کوې نه دی ځینو بالانو د دې مراته کوندې کېږي. تاسې ورځ مو را خراب کړله. ښه نه اوس چې ما در کوره ځم ورسوم ماښام یې مېلمانه یاست. دا رقم خو خوشکې دي. دا اوس دغه غواړي چې ماښام ته شوروا پسې در باندې کړم. تاسې د خبرو نامیان یاست د شلي نامیان نه یاست. هلته چې سره وختله څه خدای م راوله بیا به م په دغه په زړه کې ویلې چې د ده کرایه م پر ما زه ورکوم. بس په کوچرېږه زه بلا مه ګډېږه نو ځه ولاړ شه. وره دا څه معنا لري. وخېږه خپل موټر ته دې وخېږه. معنا راخستې د دې به مې وخېږه به دې ته د پیچونو در خلاص کړه. هغه په انا به دې ته د پیچونو در خلاص کړه. و نو ته څه وغواړم انسان سړی خپل کار کوه. ځه نو خبره مې کول. زه بیا ورکم دغه نارې دی. عجبه خرڅ دی درې سره خرڅ وله.